سلامونه دوستانو، شهزاده زرن یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم او غواړم تاسو ته یوه نوې ویډیو جوړه کړم. د ټکنالوژۍ له نظره راځئ نن په دې ځان پوه کړو چې څنګه جیمیل آی ډي جوړه کړو او څنګه جیمیل اکاونټ جوړ کړو. خو د ویډیو په پیل کې د تاسو ټولو څخه زما هیله ده چې لومړي سر کې زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ترڅو نور پښتانه وروڼه هم زما له یوټیوب چینل څخه ګټه واخلي. راځئ یوټیوب ته، دلته خپل یوټیوب کې ولیکئ چې شهزاده پښتو چینل. کله مو چې دغه باندې سرچینګ وکړو، لومړی چینل به زما تاسو ته راځي، سپین عکس نشان لري، همدې باندې کلیک وکړئ او ځان سره یې سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک شیر هم کړئ، او که کومه پوښتنه غوښتنه لرئ نو هیله ده د ویډیو په کمنټ کې ماته پرېږدئ ترڅو هغې تاسو ته ځواب میلاو شي. د جیمیل آی ډي د جوړولو لپاره لومړي سر کې باید یو براوزر خلاص کړو. هر براوزر چې تاسو خوښ وي تاسو کولی شئ هغه براوزر باندې کلیک وکړئ، هغه خلاص کړئ. زما د خوښه براوزر چې ده هغه فافن پرو دی. فافن پرو باندې کلیک کوم، دلته راځم، دلته ولیکئ چې create new Gmail account یا Gmail account. دا چې هر شی په همدې باندې کلیک وکړئ. ما مخکې سرچ کړی او دغه نه راغی. اوس دا چې کله خلاص شي دلته لیکو په دلته ویبسایټونه تاسو ته راځي. کله چې ویبسایټ راشي دلته start new profile create your Google account. دلته به په همدې باندې کلیک وکړو create your new Gmail account. دا خلاص شو. کله چې دا خلاص شي دلته فرست نیم، لومړی تاسو نامه غواړي. مثلا زه غواړم چې نامه ورکړم دلته شهزاده. لاست نیم کې دویم نام لکه مثلا تاسو تخلص لرئ، تخلص په دې کې ورکړئ زدران. زما تخلص زدران دی. دلته یوزر نیم مکمل ادرس مو ورکړئ. مثلا زه ورکوم چې شهزاده زدران دا مې ورکړه. دا مې چې کله ورکړه دلته لاندې ته موږ ته یو شی لیکي چې شهزاد زدران، دغه کې یو ورکه یا دا ورکه. خیر دا نه ورکومه، لږ فاصله ورکوم، دا شی کومه. د لاندني شیانو کې به یو شی تاسو انتخابوئ، دوی خپله درکوي. جیمیل آی ډي به تاسو ته خپله درکوي چې هر یو شی وي. شهزاد زدران دا که چیرې ولیکم بیا به چې راکړي بیا کوم سټیټ. مثلا دغه شهزاده خوستی ولیکم، شهزاده خوستی. بیا به څنګه شي؟ پاسورډ ولیکئ. پاسورډ هم دلته تاسو خپله ورته انتخاب کړئ چې هر ډول پاسورډ تاسو خوښ وي تاسو کولی شئ انتخاب کړئ دوی ته. زه یو دوی ته انتخابوم. کنفرم هماغه پاسورډ دلته یو ځل بیا ورکړئ چې تاسو پاسورډ صحیح انتخاب شي. کله مو چې هغه صحیح انتخاب کړو بیا کنفرم. اوس صحیح شو، تاسو پاسورډ هم صحیح شو. تاسو دلته هغه ورکړئ، نیکسټ باندې کلیک وکړئ. دا غلط دی، هغه کې یو شی ورکړئ. مثلا دلته بل شی لیکمه خوستی شهزاده. دا که ولیکم شاید دا صحیح شي. اوس بیا نیکسټ باندې کنفرم. پاسورډ سر نه بیرته بیا غواړي. پلیز چوز د strong پاسورډ یا چې قوي سټرکچر قوي پاسورډ انتخاب کړئ. دلته مثلا ورکوم چې ځان ته یو پاسورډ انتخابوم لږ به قوي وي.
ښه اوس بیا نیکسټ که بیا هم مشکل جوړ شو بیا به راځو بل بیا به بیا ټرای کوو مثلا د جیمیل آی ډي کې حتما دغه شی مشکل راځي نیکسټ باندې کلیک 1200 بیا هم همغه ځای کې ګوته راته ونیوه خیر یو بل شی لیکو مثلا بل چا په نامه خوستی ټکی زدران دغه شی یو شی ورته لیکو بیا هم سرچینګ کوو نیکسټ باندې که بیا هم ګوته راته ونیو بیا به چینج کوو منتظر پاتې یو بیا هم هماغسې خبره شوه خیر راځو دلته لاندې یو شهزاد زدران نوي دغه به سلیکټ کوو ورته چې دا انتخاب شي دغه انتخاب شي بیرته بیا راځو اوس کلیک کوو دغه یو عکس وخواست سکرین شاټ مې ترې نه واخیستو دلته نیکسټ باندې کلیک ښه ناټ ناو وایي په پاسورډ اوس غواړي چې دلته انتخاب کړي نه ښه اوس داسې کوو چې خپل موبایل شماره ورکوو چې هر څونه موبایل شماره موږ لرو هغه باید دلته ورکوو تر څو هغې ته یو کوډ ځي هغه کوډ به بیا دلته ورکوې 04 دا کنفرم که ورکړه دلته جیمیل آی ډي انټر یور اپلیکیشن کوډ مثلا هغه موبایل ته زما یو کوډ راځي هغه کوډ به دلته ورکوې جي شپږویشت 12 دا به ورکوي دا به وریفای کوي تاسو جیمیل آی ډي اوس جوړېږي او تاسو ته به د کنګریچولیشن ایمیل راشي ښه وایي رانګ کوډ ما غلط کړی دی 26 ما غلط کړی دی بیا سر نه ورکوم چې 26 وریفای دا به اوس وریفای شي ښه ریکور ایمیل مې خپل رسمي ایمیل ورکوم شهزاده زدران ښه دا مې چې کله ورکړه دلته ډے منت هر شی چې تاسو غواړئ هغه ورکړئ مقصد کوم میاشت کې شوی کوم میاشت کې دغه به ورکړئ ییر جنډر میل دا به انتخاب کې بیا به هم نیکسټ اوکې کې نیکسټ چې کله اوکې کا دلته لیکلی فار ایگزامپل یور نمبر will be used recover voice call message yes I am باندې کلیک I mean any کا دلته د پالیسي اګری کا که چا انګلیش باندې پوهېده د هغه ولولئ او خوند ترې واخلئ ښه دم سټارټډ تاسو ایمیل آی ډي مو چې کومه د هغه جوړه شوه اوس تاسو کولی شئ خپل ایمیل اکاونټ ته داخل شئ ساین ان شئ ساین اوټ شئ یا ساین ان شئ کړای شئ چې خپل نیو ګوګل اکاونټ ته داخل شئ ورکړئ تاسو آی ډي شهزاد زدران نوي @gmail.com ښه دا به انټر کړئ خپل پاسورډ هم ورکړئ غلط دی لاړ به شئ هغه سکرین شاټ ته چې تاسو اخیسته و هغې له مخې دلته چک کړئ او بیا یې ورکړئ تاسو جیمیل آی ډي به همدغه شی جوړه شوې وي شهزاده زدران فعال ښه اوس ګورئ شهزاده زدران نوي @gmail
.com. ښه دا به انټر کړئ. کله مو چې انټر کړئ انتظار پاتې شئ. اوس پاسورډ دلته ورکړئ. مثلا چې هر څو تاسو پاسورډ وي هغه ورکړئ. تاسو جیمیل آی ډي به ډایرکټ خلاصه شي او تاسو کولی شئ په دې جیمیل آی ډي باندې هر شي اکاونټ فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، ایټمو په هر شي کې تاسو کولی شئ له دغه اکاونټ نه تاسو اوس کار واخلئ. که کومه پوښتنه لرئ نو د ویډیو په کمنټ کې ماته پرېږدئ. تر بیا مو په لویه لاس سپارم د یوه سوکاله، ښایسته او سوله ییز افغانستان په هیله. د خدای په امان.